د خدای تعالی مسلمانه د دې غوړو هم زعفران جوړ شوي دي غوړي مې راواغسته ما وې راشه په دغه غاړه سره ځي خلک په درته نیغ نیغ ګوري په دې پټو ور وړله لږ زر به مو رسې او بېبې پراټې پخوي نه لږ زر به لاړ شو چې پراټې وخورو سړیه یاره وختي راسې دا خپله خپه کرومه او نه ګرېږي د خدای مسلمانه زما په خپه باندې هلکتې ما خو وی که دا چې ته د جارو ټکې دا ستا خپه وه ته دې خوار ته وګوره په دې پوله را روان دی ده سره خو د غوړو کوتې ده ومې لیده ودې لیده راځه چې پرې ورځو ما مو لیده راځه اول ورته د خپلې مشاهدې پټې کړو چې دې مو نه پېژني خوښه مې ده خوښه دې ده ودرېږه هلکه د خدای مسلمانه مونږ پاسپورټ غوښتي او خدای په ځمکه راکړې وایي دا ښار یې ناپرسان دی چې تا د غوړو د ګوتې داسې په پټو کې راغوستې ده ولې تا د دې لایسنس جوړ کړی دی د غوړو به لایسنس پکې لا چا راوستېدله د غوړو به نن سبا لایسنس جوړی هسې به لایسنس جوړه ما ته لاره پرېږده چې نن بېبې پراټې پخوي ما ورکه بېبې خو باندې پراټې پخېږي خو چې مونږ یې کور ته اوسو مونږ نه پېسرېږي ولې یوازې غوړې پراټې ستا خوښېږي ځان له والې که نه ولې تاسو کار بله کړې پرېږده پرېږده ته خدای پاده مسلمانه پرېږده په دې سر یې ووه په دې سر ایو د غوړو ګوتې واغه مې هغې زنانې ما نه واغسته بېبې را لږ 500 روپۍ راکړې وي دا دې د اجیت والا دې دیاړي کړې ده او هغه هم رانه هغې ووړه دا لوبرانان په دلته کې ناست دي او کله د چا نه څولي او د چا نه څولي دا غټې غټې ته نیم نیولي چې د ځان له دیاړي کوې که نه اوس به بېبې له څه جواب ورکومه ایو ودا خدای مسلمانه بیا دې څه خر په خټکیان خطې دی مسله راته دا ده چې قرباني کول غواړو چې پېغه سره درک نه لګي دا بیا دومره بارانه خفه دی ما دا غمونه مه کوه چې څه جمدې یم که نه دا د دنیا څه د چا دي دا زمونږ نه دي هلته به دلکې د به ګرټاټ ماما یو ګوساله ولاړه ده په پټي کې هغه خرڅه کړو او چې ګجرات د شا هغه زیات وفا نه دي هغه چینچې والا چینچې والا دا موږ خو ځان د ځایونو کې کور نه دي او څاروي یې صرف پټو کې تړلي ته څه ویله بیزه ولا چاړه سره جنګو واو زه چې پرې ورځو زه خو یم هغه بیزه هم دې ځو راځه راځه خو یوه خبره درته کومه ده نه هسې نه چې مونږ په دې پیسو باندې بیا قرباني کوو دا خو به ارام نه وي که نه موږ خو په خوښه کې مطلب دی او نوم خو به مو شي که نه کلي کې خو به خلک وایي چې پلانکي دې قرباني کړې ده که نه زمونږ دپاره به قرباني پیسې خو زمونږ هسې ملالې دي که خیري جی وایه هغه بوساړه مې صحیح کړې ده خو هغې له به ګورو څوک دغه ځای راته یو ساده ګلې معلوم دی په هغه باندې به ورتین ته کړه ده دا چې پرې ورځو دی که نه یې لکه سلام علیکم وعلیکم سلام هلکه ته خو د غلام رسول کاکا هغه زوی نه یې ولې نیمه دا خو زما د نیازو خپل دی که نه واو مونږ سره یو بوساړه ده ما وی چې په تا باندې خرڅ کړو یا زه خو د 50,000 روپو خو د دنیا په هسپتال کې ده ټي وي مرض یې دی پوه شوې او ما ته ډش لګو بلو واو او ماښام مول اپریشن کوي تاله به پوره په 10,000 روپۍ درکو خو یې کور څوک خبرومه سلام علامه کوه د چا بیا پیسې نه لګېږي چې کومې په المارۍ کې پرتې هغه روچتې که مونږ لې راوړه صحیح ده مونږ ځو هسپتال ته صحیح ده ماما ته پیسې راوړم زر راوړه ښه کار مو کو که خیري ښه بس د پکرتاک کاکا بوساړه مې په دله ټوټه کړه او انشاءالله اوس په که خیري ځان د قرباني مو کو ښه صحیح ده مونږ ته به هم خلک وایي چې دې قرباني کړې ده کېنه اوس به خالق راشي یار زما په خیال چې دیم غل شو رانغې ښه مړه را بچې ټوکر لور دې خو په سر یې ماما لا مې راټوله پټواله والا پیسې پکې دا دونه دي بوساړه مې شوه دا دې غټ کار وکړې بوساړې له چې څه ټایم راځي راځه دا ستا خپله بوساړه ده ښه صحیح ده واو خو خبره وره که څوک درته څه وایي راوایي نو زما نوم ورته ماله د ده نوم ورته هله ښه دا بوساړه اصل کې د ده ده صحیح ده صحیح ده ځه په مخه دی ښه او په دې ټولو ځمکو کې زمونږ که خیر حصه ده ښه دا به مونږ لږې لږې خرڅو ښه دا میخه ده هلکه لالا دا میخه دې په څو خرڅې یو لک 15,000 روپۍ دي نو ما دونه ګرانه نه په 1,15,000 روپۍ ورته دا ځمکه هم خرڅوي مونږ خو سره میخ حالو نه لالا ته شمیخه خرڅو که نه بس په 1 لک او په 50,000 روپۍ زمونږ شوه بس صحیح ده بس 10 روپۍ پکې ځای واله او سبا مازدیګر به ورپسې مونږ راځو او دا لالې پیسې دي دې کې به ډېر برکت دي دا هم سر سنبال کړي دی له به نور هم راځي ښه دا مونږ په دې خپلو
او قیمتو مټو باندې ګټلې دي ښه میخه بس په سبا راځو برا وې کا نه یې سره په خریدا د چې دوه کساب ته هم سوال جواب کو سبا کې هری به مونږ راځو الله دې سره زموږ په ایمان خوشاله کړي کساب مې دلته راوستو چې چاړې او پر راکی کنه سروي باغ دې پروتي ولا خدای مسلمانه دا د په هم ګجرات او خوشحالي کې لګي دا د تنور ولا د مخداري ته د نصیب ته په کساب نو 50 ټکی ورته وسم پر دې هم او دې راتلم دا سروي در لګا ها انا مسلمان ولي كمان تسجلني لما اذا انت قلت فتحت كل هذا دا د ویا چې پیسې باندې شو وادي تقول ندري ولا ما ايه انا بدلني ولا ما نو 2000 روپے دا کار دی چې اینو پر پښتون دې درکو اوه د میخه لکه به مې دا کې بم یو څه بیا ودا فلمي ما کې ځای نه کندي بم دې درکو یو 500 بدل درکو تو ګورا پنځوینا راځي راته وایا ما مسره براږي هغه هغه ته یې راوړل راځي دا په مصفن کې شي هم معنی په نه پويږي بیا دا په 500 ډیر دي چې مچې وکړه څنګه صحیح ده اول وته د خیر قرباني چې داخله څنګه قرباني کوي دوست بدلون دا قرباني ها ولا سر راځي ها لکه تماشا راځي فقط راځه هغه ورلمون به څه کوڅه کوي نو په خپل حقیقت نه مې ګټو چې نو کتل پروژه کا پر خاطر یو د می په غلطي چولې دي ها دا چې دلته خوش ورته مسلمانانو زه کتاب ته مو په سورم کتاب کوم د پیسو لپاره مې ارته کوم دغه ته نه ظالمانانو هغه ټول مرته چې ډوډۍ شي کې مې برابر کړو کوم ځای کتاب خدای مسلمانه مونږ ته په دې مونږ کره به یو سوال جواب نه کیا وې دونه ډیر دي کنه د دین لري لاړ شي